په ننني وخت کې چې د ملا د ډلې کسان در سره مونده کړي نو ډیر زیات په فوم کې دي. لکه څنګه چې زما سره پرون یو کس ملو شو نو ماته په ډیر زیات غرور سره او تکبر سره وویل چې ملا صاحب دې څنګه ومنلو کنه دې ومنلو. ملا صاحب چې په اسمبلی کې نه وي هغه اسمبلی نه مکمل وي. ملا صاحب ته به څوک سیټونه ولې نه ورکوي. نو پوره نیمه ګنټه لیکچر یې راکو. ما فقط ورته وویل چې یاره یو څو تپوسونه به زه هم درنه وکړم. هغه وی چې وی کا ما چې ته دا په دلیل سره ویلی شي چې ملا صاحب پښتونستان غواړي. هغه غلی شو. بیا مې ورته وی چې ته په دلیل سره ویلی شي چې ملا صاحب د دې ریاست سره مخلص دي یا د دې کام سره مخلص دي یا د دې وطن سره مخلص دي یا په اصلي معنو کې د اسلام سره مخلص دي. چې د ټولې خبرې مې وسره وکړي نو بیا یې راته وویل چې هو ولې نه. ما ورته وی چې ملا صاحب پښتونستان نه غواړي د پښتون کام آبادی نه غواړي. که چېرې ملا صاحب د پښتون کام آبادی غواړي پښتونستان غواړي په دې وسایلو باندې اختیار غواړي نو په مولا او په محمود خان چکزي کې به فرق څه شو؟ د دوی اتفاق ولې نه راځي؟ خو چې نه راځي نو بنیادی وجوهات هم دغه دي چې ملا صاحب دا نه غواړي او دا منمه چې ملا صاحب غواړي فقط سیټ غواړي. نو په ننني وخت کې چې ته د پښتنو د پاره حق نه غواړي د پښتون کام آبادی او سیالي نه غواړي نو دغه ریاست خو ته هر څه درکوي. محمود خان چکزي کنن هم غواړي چې زه په خپل وسایلو باندې اختیار نه غواړم او زه د خپل پښتون کام سیالي او آبادی نه غواړم. نو دا قسمن درته وایم چې سبا به وزیر اعظم نو چې محمود خان چکزي د خپل پښتون اولس د پاره کامیابی غواړي سیالي غواړي د دې وطن آبادول غواړي د دې وطن په وسایلو باندې د دې اولس اختیار غواړي نو دا ریاست کمکل دي چې د سیټونه ورکي. دا ریاست کمکل دي چې دی به صدر اعظم یا وزیر اعظم جوړي. نو ملا صاحب خو نه په دین اړیا دي نه په وطن اړیا دي نه په ولس اړیا دي نو سیټونه خو د حق دي ورکوي به ولې به نه ورکوي. نو په دې ترس خو که څوک مولا نه مني زوایم چې هغه کس به هم جاهل وي. په دې ترس کې خو موږ هم منو چې مولا صاحب بیخي په اسمبلی کې نه وي نو دا اسمبلی به نامکمل وي ځکه چې په اسمبلی کې هم هغه کسان غواړي کم چې په دې خبرو اړیا نه وي. که نه وي که موږ فکر وکړو نو په دې تیر الیکشن کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند څومره سیټونه ګټلي وو خو ور یې نه کړل. ولې چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دې خوار ولس مقدمه لړاو کوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دې وطن په وسایلو باندې د دې خوار ولس اختیار غواړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو آزاد پښتونستان غواړي. داسې پښتونستان چې د دې وطن په وسایلو باندې د دې پښتون کام خودمختاري کوي. محمود خان چکزي خو په هر تقریر کې وته ویلي دي چې کچري د پښتون په حق باندې پاکستان ډنګيږي خدای دې وکړي چې سحر نه ماښام ډنګ شي. نو ملا صاحب چې دی هغه خو د سیټونو سیاست کوي نو سیټونه خو د حق دی ورکوي. به په دې سیاست کې خو چې څومره غټ منافق شوي څومره غټ دروغجن شوي څومره غټ مفاد پرست شوي نو بیا به تا ته پوزیشن درکوي. خو محمود خان چکزي چې دی هغه خو په خپل ولس پورې ناست دی په دې خاوره پورې ناست دی. مولا صاحب ډیل تناسو محمود خان چکزي چې دی هغه په کام پورې ناستو د چا سره ډیل نه کولو. ولی چې د دښمن سره به ته څه ډیل وکي. نو یو خبره د مولا د ډلې خلکو ته کومه چې په دې تاسو غرور مکوي چې تاسو ته سیټونه ملو شو بلکې دا د تاسو د پاره د شرم خبره ده چې تاسو د خپل خوار ولس خبره نشئ کولی. تاسو د دې وطن د وسایلو خبره نشئ کولی. تاسو د حق او د سچ خبره نشئ کولی. تاسو د دین خبره نشئ کولی. کنه وی زه د تاسو نه تپوس کوم چې په پورا 15 کال کې چې تاسو سیاست تراغلی د لوی مشر نه دی واخله تر اخیری کارکون پوري نو تاسو سیټونه ګټلې دي. اپوزیشن کې هم پاتې شوي حکومت کې هم پاتې شوي ترننه پوري تاسو د شریعت د پاره فقط یو بیل پیش کړی دی نه مو دی پیش کړی. ولې تاسو نه پیش کوي؟ کني وستا مشر فضل الرحمن خو د مشرف سره اپوزیشن لیډر وو په کار و چې د اسلام د پاره د شری نظام د پاره یو بیل خو پیش کړی وي پاس کولې یو کنه پاس کولې ولسته خو به معلومه شوی وي چې څوک دین غواړي څوک یې نه غواړي. دا خو ماته پته ده او تاسو ته هم پته ده چې پورا پاکستان کې پښتون واحد داسې کام دی چې هغه شریعت هم غواړي دین هم غواړي اسلام هم غواړي. خپل پښتو هم د دین لاندې کوي ځکه چې پښتو او دین د یو شی نوم دی. په پښتو کې چې څه دي هغه ټول په اسلام کې دي. نو د مولا د ډلې خلکو په دې باندې تاسو غرور مکوئ چې تاسو ته سیټونه ملو شو.
تاسو د دې ولس مقدمه پرېښې ده، تاسو د دین مقدمه پرېښې ده، تاسو د حق او د سچ ملګري نه کوي، تاسو د خوار د مظلوم ولس ملګري نه کوي، نو سیټونه هغه که تاسو ته میلو شي د هیڅ معنی برابر نه دي.